ښې چارې درنو دوستانو، نن در سره د یو بله مسله شریکوم. ما د کابل ښاروالۍ لخوا چې کوم د سړکونو طرح او پلان اعلان شوی ده، دې ته کتل. دا البته د سټلایټ په تصویر کې خو د سړکونو اندازه ښکارېږي، څومره لویږي څومره وړو کېږي. د سړکونو په دې نقشه کې ستاسې وګورئ، دلته ډیر زیات په دې وروستیو کې زه نه پوهېږم کابل ښاروالي ته ډېر لوی کار د نومونو له اړخه په کار دی. یو خو دا نوي سړکونه باید نوي نومونه ورته ورکړي او داسې نومونه ورکړي چې د افغانستان تاریخ، ثقافت، د ښاري فرهنګ ټول پکې ساتلی او خلکو ته هم د مانوس یعنې په یادولو وړ. په هر صورت باندې ځینې نومونه دلته زه نه پوهېږم دا چا نومولي دي. دا به حتما د کابل ښاروالي او اطلاعات او کلتور وزارت پخوا دا کار کړی. دغه د سټلایټ په نقشو کې ډېر عجیب و غریب کارونه شوي دي. دې ته زه اوس تاسو ته زه اوس ځینې تشریح کوم. مثلا تاسې وګورئ، راځئ له همدې پښتونستان واټ نه به در شروع کړو. دا پښتونستان چوک ده او له دې نه ښکته تاسې راځئ وګورئ د عدلیې وزارت ده، جاده دیموکراسي. دا ماته ښکاري د جمهوریت په وخت کې دا نوم پې کېښودل شو، جاده دیموکراسي او جاده قانون اساسي. خو دا لوحې یو وخت کې چاپ شولې، شنې شنې وړې لوحې وې. خو دغه نومونو ته له سره نومونه په کار دي، یا که په همدې نامه مې فرق نه کوي. خو زه فکر کوم چې د طالبانو اسلامي امارت د دیموکراسي دې مسلو سره ډېر مخالف، اساسي قانون خو اوس بیخي شته نه. په هر صورت باندې زما هدف دغه کې و. دلته تاسو وګورئ، دا د زرنګار پارک ده. دوی ولې دا بوستان زرنګار لیکلی ده؟ دا ډېر مشهور زرنګار پارک، ټول کابل ښار خلک یې په همدې نامه باندې زرنګار پارک. زه نه پوهېږم دا نوم چا ورکړی، ولې یې ورکړی ده. بل یو خو دا ډېر مهمه ده، ځکه په دغه نامو باندې موږ هېڅ شی نه لرو په دې منطقه کې. دا نوم ورکړل شوی، دا باید لرې شي. بل تاسو وګورئ، دا اسم خاص ده، کابل ښاروالي د اسم خاص کابل ښاروالي. د ریزه به یې څه ده؟ ښاروالي بولي، کابل ښاروالي یا ښاروالي کابل ورته وایي. دلته شهرداري لیکلې. موږ د شهرداري په نامه کوم اصطلاح نه لرو. په هر صورت دا یې بله مسله. بل تر ټولو مهم شی، مسجد جامع حاجي عبدالرحمن سعید. دلته یو جومات ده په دې منطقه کې، او داسې ده د امیر عبدالرحمن خان زیارت. امیر عبدالرحمن خان، دا زه پاکم د سر یې کوم درته. دا د افغانستان یو مشهور بادشاه و، امیر عبدالرحمن خان. ولې د ده زیارت ته هېڅ نوم نه ده ورکړل شوی؟ دلته جومات هم ده. دا ماته قصدي کار ښکارېږي. غواړي د افغانستان تاریخ او ثقافت، د افغانستان مشاهیر، د افغانستان مهمې څېرې په دغه ډول سره له منځه لاړې شي. تاسو وګورئ، د جومات نوم لري، ښاروالي نوم لري، د پبلک اویرنس ډپارټمنټ څه ده، که ډایرکټریټ څه ده، د کابل ښاروالي، کابل میونسپلټي دا نوم لري. دومره کې وړوکې اداره د نوې جوړه شوې ده او دا نوم نه لري. ډېرې جالبه ده. دا د افغانستان یو مشهور بادشاه، لږ تر لږه د ډیورنډ په مسلې پورې دې سړي نوم تړلی. د اوسني افغانستان د جغرافیې د متحد کولو په اړه او په سلګونو نور منفي او مثبت اړخونه لري. خو په هر صورت باندې دې ته ولې په دې نقشه کې نوم نشته؟ دا نقشه ستاسو څومره زوم کوي او څومره یې کوچنی کوي، نوم یې نه ښکارېږي. دې ته باید د کابل ښاروالي او د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ډېر زیات پام وکړي. ځینې نور مسایل هم شته په دې نقشه کې. که تاسو وګورئ، دا ټول کابل نه ده، صرف د ښار مرکز درته ښیم. تاسو وګورئ، مدرسه عالی استقلال. تاسو وګورئ، دا هماغه ایراني اصطلاحات دي. موږ د استقلال په نامه باندې مدرسه نه لرو. تاسو دلته پام ده ورته، مدرسه عالی. دا د استقلال لیسه ده، د استقلال لیسه. دا مدرسه ته، هغه ته لیسې ته، مکتب ته په ایران کې مدرسه وایي. افغانستان کې موږ مدرسه د دینی علومو مرکز ته وایو. خو دلته یې ګورئ، دا ایراني اصطلاحات یې پکې راوړي دي، مدرسه عالی استقلال. تاسې وګورئ چې بله مدرسه موږ لرو که نه، دلته د عایشې ښوونځی ده. دا بیا ګوره، دا بیا هماغه د عایشه دوراني عالي لیسه، دا هماغه لیسه ده. خو دې استقلال ته ولې مدرسه لیکل شوې ده؟ داسې ښکارېږي چې د دې نقشو کې د ایران نفوذي کسانو ډېر کار کړی. لکه شهرداري کې هم دا شهرداري په نامه موږ څه نه لرو. په هر صورت باندې دې مسلو ته پام ډېر زیات پکار ده.
او د سړکونو نومونه ډیر مهم دي چې له دا اوس نه دا نوي سړکونه ویستل کېږي او پراخېږي چې دې ته هغه وکړي ښایسته نومونه د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د فرهنګ، د افغانستان د ښاري فرهنګ سره سم نومونه ورته هغه کړي، انتخاب کړي. تاسو وګورئ دې ته بزرګرای اسمایي، موږ دې ته اسمایي واټ وایو، مګر واټ ماټ کې درک نه لري، خو په هر صورت باندې یا جاده اسمایي ورته وایي. دا بزرګراز دا زه اول ځل داسې وینم. تاسو ګورئ بزرګرای اسمایي، اسمایي واټ یا جاده اسمایي. تاسو کابل کې هر چا نه پوښتنه وکړئ جاده اسمایي درته وایي، دکان مې د جاده اسمایي کې یا جاده اسمایي دا خواته ځم یا اسمایي واټ مثلا پښتانه ورته وایي، مګر بزرګراز اول ځل داسې ګورم. په هر صورت باندې دې مسلو ته ډېر زیات پام پکار ده. جاده نجات، بزرګرای، بوستان نوروز. ګوره دې پارک ته هم چې دا پارک زرنګار ته هم بوستان زرنګار لیکلی و، دې پارک ته چې دا بوستان نوروز لیکلی. موږ پارک ته پارک وایو، دا انګلیسي کلمه ده خو همغه پارک په نامه په افغانستان کې مشهور ده. بوستان زه نه پوهېږم که تاسو چاته اوس ووایي چې زه بوستان نوروز ته ځم، خلک به بیخي نه پوهېږي چې بوستان نوروز یې چېرته ده یا بوستان زرنګار یې چېرته ده. نو دې مسلو ته د کابل ښاروالي پام رااړوم. دا ډېر مهم مسایل دي او دې ته باید همغه ډول پام وشي لکه څنګه چې د کابل ښار فرهنګ او د کابل ښار تاریخ او د افغانستان مشاهیر او د افغانستان تاریخ پکې ژوندی ده او پکې ساتلی ده. بله مسله اوس دلته وګورئ تاسو، نادرشاه سړک. داسې ده جاده نادر پښتون ده، جاده نادر پښتون د ریزه بیرته پښتون وایي، یا موږ دې ته مثلا نادر پښتون واټ وایو، نادر پښتون واټ. خو دوی چې کړی نادرشاه سړک، یعنی دا د افغانستان بل بادشاه ده، د دې بادشاه تاریخ نوم یې هم تقریبا په دې ډول سره مسخه کړی دی، تحریف کړی دی، غواړي یا غوښتي دي چې له منځه یې یوسي. تاسو وګورئ دې ته پام وکړئ، دې کې ډېر کېدای شي ځینې خلک وایي دا ډېر ساده مسایل دي. دا ډېر ساده مسایل نه دي، دې کې د افغانستان د مشاهیرو د له منځه وړلو مسایل شامل دي. نادرشاه صحیح ده، نادرشاه یې نوم، خو د دې واټ نوم چې ده نادر پښتون واټ ده یا جاده نادر پښتون ده. دا پښتون کلمه یې ولې ځینې حذف کړې ده دلته، ولې نشته دلته پکې، ولې پښتون کلمه حذف شوې ده. همدارنګه تاسې دا بل جې ته وګورئ، دې ته دا د افغانستان تر ټولو مهمه څلور، د افغانستان د کابل نه د ټول افغانستان تاسو وګورئ، د خود د افغانستان جمهوری ریاست ښار زړه داسې د پښتونستان واټ دلته چارایي فواره آب لیکل، یو غیر رسمي نوم. د افغانستان په ټولو اسنادو کې پښتونستان واټ د افغانستان مهم دغه د سیمه ده، دا ځای دې ته بیخي خپل نوم یې له منځه ترې وړی ده. دغه نومونه خو د جمهوریت په وخت کې فکر کوم هغه وخت کې مخدوم رحیم صاحب د افغانستان د اطلاعات کلتور وزیر دا طرح د سړکونو د نومونو ورکړله او دغه سړکو باندې نوي نومونه کېښودل، په داسې حال کې چې هغه تاریخي پخواني نومونه یې چې ده هغه یې بیخي ورک کړل. پکې دغلته د افغانستان بانک په دغه دیوال کې دلته دا نوم لګېدلی، مومانه وسیر سو پخوانی نوم یې، خو دوی دا نوی نوم پکې کېښود. په هر صورت دې مسلو ته ډېر زیات پام کول پکار دي او بل دا اپډیټ کول پکار دي. لکه د قانون او پټرولیم وزارت اوس دلته نسته، هغه اوس ششدرک کې ده، دلته بیا هم ښوولی. دغه خیر دومره غټه مسله نه ده، ولې دغه مسایل مهم دي لکه پښتونستان واټ، نادر پښتون یې دلته له منځه وړی ده، امیر عبدالرحمن خان د قبر د نشتوالي دلته نوم بیخي سته نه په دې کې، او شارداري کړې درته، ښاروالي درته شارداري کړې ده، همدغسې هغې درته ځینې دا ډېر مهم مسایل دي. او د دې په څنګ کې د کابل ښاروالي باید د افغانستان د کابل دا نوي سړکونه چې ډیزاین شوي دي چېرته ښار مختلفو برخو کې، دوی ته باید دا اوس نه نومونه وسي، نوم ورته په همدې هغه کې لږ تر لږه په نقشه کې نوم ورته ورکړي او په دې باندې باید ډېر زیات کار وسي، ځکه دا ډېر مهم هغه دي مسایل دي. کېدای شي ډېر زیات نور هم وي. دلته تاسو وګورئ سرک کارتینو رسمي نوم نه ده، خیر په هر صورت باندې دا په دې نقشه کې دلته نجات منار ده، د نجات منار هغه د بیخي درک نه لري، هېڅ نوم یې نه ده ورکړی، او دا څومره مهم منار ده نجات سلی یا منار دې ته هېڅ نوم نه لري. تاسو په نقشه کې وګورئ
دې ته پخوا دا قصدي کارونه ماته ښکارېږي. او دلته ځینې نورې اشتباهات هم شته. مثلا دلته یې لیکلی ناحیه هشتم، دا به د د اتمې ناحیې مربوط ده. دا خو ماته نه ښکاري دا د اولې ناحیې مربوط ده، خو د سړک باندې دا خو یې د اتمې ناحیه ده. په هر صورت باندې هغه خیر دومره مهمه مسله نه ده. ولې دا د نومونو تاسو وګورئ، خان روغتون یو شخصي روغتون ده، دلته پکې ځای شته، نوم یې شته، خو د افغانستان د یو مشهور بادشاه امیر عبدالرحمن خان د زیارت قبر جومات دا هویت پکې ورک ده. دا ډېر مهم مسایل دي او دې ته باید کابل ښاروالي هم دا اوس نه ګام پورته کړي. ته وګورې چارهیي ملک اصغر دا چارهیي نوم لري. تاسو وګورئ چارهیي ملک اصغر دا نوم لري، خو نجات څلی هغه نوم نه لري، هغه نه ده ورکړی، ځکه هغو سره د افغانستان د یو قوم د یو بل بادشاه تاریخ تړلی ده او هغه ته بیخي دا ده دلته نوم نشته په دې کې هېڅ دا بې هویته څلی ده په دې نقشه کې. که څوک یې ګوري له بهره نو هغه دا رقم ورته ښکاري. په داسې حال کې چې هغه عادي سړکونو باندې عادي څلور لارو باندې نومونه ایښي دي. په هر صورت دې مسلو ته پام کول پکار دي او دا هیله ده چې د کابل ښاروالۍ د هر څه ته خپل تاریخي نومونه پخواني نومونه دا هغسې ورکړل شي. دا اوس غازي هر څومره سړی وګوري غازي سټیډیم ده، ورزشګاه نه ده، خو خیر دا کیدای شي ورزشګاه هم ورته وایي، یا دا اصلي چې ده غازي لوبغالی یا غازي سټیډیم ده. نو دې مسلو ته ډېر پام پکار ده، خصوصا د افغانستان د مشاهیرو د افغانستان د تاریخ سره د تړلو کسانو د دیو د نومونو حذفول چې دا جفا ده چې هر چا کړي، که قصدن سوي او که غیر قصدي سوي باید اوس ورته پام وشي. خو زه فکر کوم دا کار قصدي سوی ده، ځکه یو ځای کې به تېروتنې، دوه ځایو کې به یې داسې خو نه کېږي چې په ټولو ځایو کې سر زیرزمیني د نوم ولري او نجات منار د نوم ونه لري، یا نجات څلی د نوم ونه لري، ملک اصغر څلور لارې د نوم ولري هغه دې ونه لري. همدغسې ډېر زیات نور مسایل دي چې دې ته باید پام وشي. دا خو ما صرف د ښار د مرکز علاقې باندې غوښتله دا رڼا واچوم، ولې دا ټول کابل ښار کې د تطبیق وړ ده او ټول کابل ښار کې کیدای شي دغه ډول تېروتنې په لوی لاس یا د بې پامۍ له کبله دا ډول تېروتنې موجودې وي او دې ته د افغانستان اوسنی واکمن حکومت باید جدي پام وکړي او همدغه ښه وخت چې د کابل د سړکونو د نوي ډیزاین سره دا مسایل هم چې ده مطرح شي. بل ځینې شیان چې دي په غلطو نومونو باندې مشهور شوي دي هغو ته هم باید پام وکړي. لکه دا اوس مثال میرویس میدان ده، دې ته یې هغه ده خلک کوټې سنګي ورته وایي. کوټې سنګي زه نه پوهېږم چې دی په کوم اساس باندې دا نوم کېښودل شوی ده، خو په هر صورت باندې دلته ګوره شاه عقرب روډ دا دومره مهم ځای او داسې نامانوسه نومونه. په هر صورت باندې دا مې غوښتله صرف له دغه اړخه دا مسله درته روښانه او تشریح کړمه. ډېره زیاته مننه او په دې هیله باندې چې دا ویډیو مو خوښه شي.